وشي وبلا فتنه راوتي دا كردي سي مولا علي كردي بيجيني دا تشوف ولا سركار رور دي دوی منسكا ويجي دي چارا غانا دي لندا دي داكي دي درك عرب علماء بخبري كريم دي سعودي عرب كي نيوي شيء مدينة كده قصة اشتاق لك وداخله كتاب قصة تاك قصة ولا بويتو خيلاجي ولوك وابوزي ولا حيراني مزر تي بازو خلقو تيجي وسرعي وطب قرآن وحديث بياني دا قصر التبيت بنلي جو سرعي دا كيسي كده دروغو دا بس باقا بسي برابا دا اللاني يرى بكارت او دا هري خبري تحقيق بكار دي هر اواز كون كي بسي مزح بزن امامو جوڑاو حق الاستماع قرآن وحديث تقوري جسو يو سرعي راقه ويزجي ما لړاندر او استرګې بیکار شروع کړو مال کانر او وګونه بیکار شروع ته به روان شي ته دې سړي اصل نسل وګور کنه دا سړی عالم دی کنه دی دې عالم دی دې کوم څه نه فارغ دی د عقیده صدا د منهج سده د څه مطلب دې څه مطلب کنه ورزه بشي څنګه نو تحقیق کوي ټول زما د نصیحت ته زما ګوره په دې خپلو پښتنو باندې خصوصا او بیا عموما په ټول مسلمانانو باندې زړه سوځي ځکه موږ دا قسمه خبرې کوو یعنې که هر قسمه مولا دی که قبوري دی او که صوفي دی او که هر څوک دی زموږ سره څه ذاتي دشمني خو نشته چا سره خبره دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې مسلمانانو د دین خراب نه شي چېرته عقیدې خرابه نه شي چېرته منهج یې ګډوډ نه شي د هغې دپاره دا خبره کوو الله دې زموږ د إيمانونه وعقيدته حفاظته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا